د نجم سیټي راتلو نه بعد د پاکستان په کرکټ کې ډیر اړې غړې راغلي. پاکستان کرکټ ته ډیر زیات نقصان رسیدلی دی. بل طرف ته سیاسي خلکو د پاکستان په کرکټ کې په مداخلت باندې شاهد افریدي هم ډیر سخت غوسه شوی دی. د نجم سیټي په مشره کې چې پاکستان کرکټ بورډ کوم سلیکشن کمیټي جوړ کړل شو نو هغه هم ختم کړل شوی دا چې اوس پر پاکستان کرکټ ټیم نوې چیف سلیکټر څوک وي، بالینګ کوچ وڅوک وي، بیټینګ کوچ وڅوک وي او میکی ارتر هم د خپل عہدې نه فارغ کېدو والا دی. د نجم سیټي راتلو نه بعد د پاکستان په کرکټ کې ډیر اړې غړې راغلي. پاکستان کرکټ ته ډیر زیات نقصان رسیدلی دی ځکه چې نجم سیټي چې کوم سلیکشن کمیټي جوړ کړی او بالینګ کوچ بیټینګ کوچ دا کوم سیستم چې برابر کړي نو اوس دوباره د هر څه ګډ وډ شو. شاهد افریدي په سما ټي وي باندې دا بیان جاری کړل چې په ټوله دنیا کې زمونږ یو کرکټ او هغه د سیاست د وجې تباہ او برباد شو. شاهد افریدي دا ویل کده هاري پارټي د طرف پر پاکستان کرکټ بورډ چیرمن راځي نو پکاردار چې 3 کال ول مکمل ورکړي شي. شاهد افریدي مزید دا ویل چې پاکستان کرکټ بورډ د لپاره بالکل ځوان چیرمن پکار دی. شاهد افریدي ویل چې زکا اشرف او نجم سیټي عمر چې کم دی او یو کالو ته رسیدل چې دوی د نوي کرکټ نه مکمل نه دي خبر. شاهد افریدي ویل چې همیشه لپاره د سیاست د واجی پاکستان کرکټ ته نقصان رسیدلی دی او رسیبا او میکی ارتر ته چې پاکستان کرکټ بورډ کې کوم ډایریکټرۍ عہده ورکړل شو نو د نوي سلیکشن کمیټې د راتلو سره به میکی ارتر د خپل عہدې نه ختم کړي شي. د نجم سیټي په مشرۍ کې چې پاکستان کرکټ بورډ کوم سلیکشن کمیټي جوړ کړل شو چې هغه کې چیف سلیکټر هارون رشید نو دغه سلیکشن کمیټي تحلیل کړل شوی د ختم کړل شوی دا چې پر روانو یو څو ورځو کې پاکستان کرکټ ټیم د نوي چیف سلیکټر هډ کوچ بیټینګ کوچ بالینګ کوچ اعلان وکړي شي او که تاسو وګورئ نو پاکستان سره د خپل پخوانی لوبغاړو هیڅ قدر نشته. پاکستان کرکټ بورډ چې کوم د انګریزان راولي او د سره دومره تجربه هم نه وي. زما خپل دا نظر د چې پاکستان کرکټ ټیم د لپاره نوې چیف سلیکټر شاهد افریدي فکر دی، د بالینګ کوچینګ د لپاره عمر ګل یا شعیب اختر فکر دی، په دې دوانو کې لالیانو کې د بیټینګ کوچ د لپاره یونس خان یا انضمام الحق فکر دی ځکه چې دا داسې لوبغاړي چې دوی سره کافي تجربه ده. نو تاسو خیال لماچ تاسو سره د پاکستان د پخوانی لوبغاړو کوم نمونه شیر کړو نو د پاکستان په سلیکشن کمیټې بیټینګ کوچ بالینګ کوچ په عہدو باندې فکر دی او کنه کمنټ ضروری وکړئ.